د امریکا حکومت پر افغانستان بل لوی تور پورې کړ. وای د ایران په کرمان ښار کې برید د افغانستان لخوا ترتیب سوی و، خو د افغانستان د اسلامي امارت ویاند ذبیح الله مجاهد یې په وړاندې سخت غبرګون ښودلی او دا یې دروغ ګڼلي. ایران بیا نه دی ویلي چې د برید کې د افغانستان ښکیل وي. ایراني استخباراتي شبکو ویلي چې په کرمان ښار کې د یوه برید عامل تاجکستاني وګړی دی. دا چې امریکا څنګه او ولې پر افغانستان تور لګولی، ایران یې په هکله څه ویلي او ذبیح الله مجاهد څه ویلي. که غواړئ پوه سئ نو ویډیو تر پایه وګورئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. ایران کې د خونړیو چاودنو د عاملانو په اړه د موندنو تازه جزئیات. د ایران په کرمان ښار کې د سپاه پاسداران ځواک د پخواني قومندان قاسم سلیماني د وژل کېدو پر 4مې تلین غونډې د 2 درنو چاودنو په تړاو تازه جزئیات رسنیز سوي. د ایران د استخباراتو وزارت ویلي چې په دې تور یې 11 تنه نیولي دي. د سرچینې د معلوماتو له مخې ترسره سوي پلټنې څرګندوي چې د یوې چاودنې یا ځانمرګي برید عامل د تاجکستان وګړی و. سرچینه زیاتوي چې د دویمې پیښې د عامل په اړه لا پلټنې بشپړې سوي نه دي. په ورته وخت کې رویټرز خبري اژانس د امریکا د 2 استخباراتي سرچینو له خولې راپور ورکړی چې د ایران په کرمان ښار کې د چهارشنبې ورځې برید په افغانستان کې د میشتې داعش ډلې له لوري ترسره سوی دی. دغه سرچینو د نوم نه اخیستلو په شرط رویټرز ته ویلي چې دغه معلومات روښانه او د منلو وړ دي. خو د افغانستان د اسلامي امارت ویاند ذبیح الله مجاهد د دغه راپور په غبرګون کې تلونیوس ته ویلي چې په افغانستان کې د داعش ډلې پټنځایونه نسته او داعش په افغانستان کې ځپل سوي دي. تر دې مخکې مولوي محمد یعقوب مجاهد هم ویلي وه چې داعش ډله په بشپړ ډول له منځه تللې ده او هیڅ چاته اجازه نه ورکوه چې د افغانستان خاوره د نورو ګاونډیو هیوادونو پر خلاف وکاروي. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبري مطالب لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې. د الله په امان.